دا د بلخ په مرکز مزار شریف ښار کې د متشبثو میرمنو لپاره ځانګړی شوی بازار دی. دلته هټیوالې میرمنې خوښي څرګندوي چې ورته ځانګړی بازار جوړ شوی او کولی شي په آزاد ډول پیر او پلور وکړي. دوی په ښاري میرمنو غږ کوي چې ځانګړي بازار کې پیر او پلور ترسره کړي. د خدیجة الکبرا په نوم میرمنو ته ځانګړی شوی مارکیټ کې دا مهال 100 اټیو کې شاوخوا 1000 میرمنې په بیلابیلو سوداګریو بوختې دي، خو تر پخوا یې بازار پیکه شوی. در مارکت ما فعلا 120 دکان فعال است که 120 دکاندار داریم. اگر امروز شاگردایش حساب کنیم تقریبا 1000 دختر خانم کار میکنن. دیگه کارگاه خیاطی ما تقریبا 100 کارگاه خیاطی داریم. مردم توانایی خریداری را نداره اونقدر که مثل که سابق بودن، چون اکثر مردمایی که پولدار بودن خریداری میکردن اونا مهاجر شدن، از کشور خود بیرون رفتن و یک تعدادشان که ماندن اینا بعضی کسایی هستن که فقط هم روزگار خانهشان باید پیش ببره، یعنی مشتری به او اندازه نیست. د بلخ صنعت او سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي له ملاتړو بنسټونو سره یې خبرې کړي ترڅو د متشبثو میرمنو ښه ملاتړ وشي او راتلونکي کې هم یاد قشر سره د همکاریو ډاډ ورکوي. نو په دې هکله تقریبا د 8 تر 10 پورې مؤسسات او انجوګانې چې زموږ د وزارت نه تفاهم نامه لري موږ ته رسېدلې ده او موږ تقریبا په حدود د 800 نه تر 1000 پورې متشبث ښځو مو فورمونه مو ورته ورکړې ده او په مختلفو مؤسسو او انجوګانو کې مو دوی ته داسې یو فضا او چاپېریال جوړ کړی ده چې دوی په خپل کورونو کې او د خپل کارونه مخته ویسي، یعنې د خیاطي په برخه یا د ګلدوزي په برخه یا د قالینو په برخه نو انشاءالله دا زمینه موږ ورته مساعد کړې ده او څه معانع متراکم په مخ کې نه لري. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د خدیجة الکبرا او رابعې بلخي په نوم د سوداګرو میرمنو لپاره 2 لوی بازارونه پرانیستل شوي چې دا مهال پکې سلګونه میرمنې په لویو او وړو سوداګریو بوختې دي.